زه چې وال خورم که نه د جینکو د لاسه نو په دې نوم به خورم په دې نوم خدای خو دې بیخو بنیاد زما د پلار وباسي چې په دومره نومونو کې دا نوم پاتې و چې دا نوم یې په ما ایښودو دا هم د جینکو مې مور سره د بیخ بنیاد خدای زما دغه پلار م وباسي دا ګوره دا څه شی رانه جوړ کړی دی مې سم د ودونو بیګل ښکاره مه بیګله ته بله دا خبرې پرېږدو داسې کار دی که نه داسې کار کوو چې سر رقم پیدا کوو رقم دا خو راته ګورکه خو دې راغسې ده که نه دا ګورې نه چې په ترخ کې مې نیولې په شاپینګ بیګ کې د ځان سره یې ګرځوم دا داسې کار دی که نه راځه چې ښکار وګورو بس نومونه اوس پرېږده خدای دې بیخ وباسي خان ولاړ دی علي خان دا لا څوک دی دا زما پېژنګلو دی ډېر ښه یې پېژنم د ده د موبایل نمبر ما سره شته نو ګنې چیرې وې نو څه کومه پلار دې جوړوم ته تماشه کو چې ده سره زه خدمت وایي زه مصیبت مې ستا نمبر پیدا کړو مې چې کله کالج ته ځمه که نه نو ته په خدای پار کې زه چې تا ووینم نو زړه مې غواړي چې یو څو خبرې در سره وکړم خو څه وکړمه زړه در باندې نه شم کولی دا ته یې څوک نامه دې څه ده وایي دومره زر مه ګرمېږه لا خو مې درته ټلیفون هم نه دی کړی او بیا دې رانه نوم تپوس وکړو خدای خبر چې رنګ روغن په دې سین دی ډېر ښکلی اواز دی دی زړه مې غواړي چې ملاقات در سره وکړم داسې ډېره ښکلې خندا دی دا اکثر به مې په خوبونو کې همدا ستا اوازونه اورېدم هغه به زما اوازونه نه اوري په خوب کې نه نو د چا اوازونه اورم دا زموږ په کوڅه کې چا خر تړلی دی که نه دا به د هغه خر اوازونه ته اوري یاره ډېر ښه انداز کې چې کوم دی سرویلي اوازونه وباسي ډېر ورانه خو زما ستا غوندې دا شرارتي جینکۍ ډېرې خوښوي ځکه خو مې ته خوښ شوې دا راته ووایه چې کوم ځای وایي وایه کوم ځای ولاړ یې وایه که نه کوم ځای ولاړې نه ولې چوپ شوې دا تا ته مخامخ سړک نه دی دلته مخامخ تا ته که نه دلته توره پورکه کې دلته ولاړه یم درغم سلام علیکم اوس ته داسې کار وکړه چې دا علي خان پولیس ته په ګوته کوه ما د شیطانانو نور کار څه دی شیطاني کوله نو بس داسې کار کوو راځه هغه به مخکې او موږ ورپسې مګای که نه په ټلیفون هم دې سره خبرې کولې دې ښه ځای کې ولاړې خو خبره وایې هلته څه کې راځه چې چېرته لاړ شو رسټورنټ ته هلته به ښه کښېنو اوبه خورو وڅښو او بیا ورسره ګپ هم ولګو تا له شرم نه درځي چې ته پردۍ زنانه چیرې ته مې روړ شې وروره خبره واوره ولې څه چل دی وګوره دې ته ما ته وایي چې رسټورنټ ته ځو او د زړه خبرې به هلته وکړو دا ولې دا پردۍ زنانه ولې نه ما ویل که زما رشته دار ده پولیس ته یې په حواله کوم چې سربند دي وباسي وایي مالګه ته یې مالګه زمونږ خپلوان ده داسې کار څوک کوي دا ولې څه چل دی وروره څه دي دا څه کوم ته پردۍ زنانه چیړي دی چیړي نه یاره جي دا څنګه خبره کوي جي دی خو زه پېژنم جي دی خو ډېر شریف بنده دی جي
دیکھو اوس کوم دلته دې څه کول دا ته عجیبه سړی نو دا ډېر ښه انسان دی جي ډېر ښه سړی دی جي زه پیژنم ته پیژنې زه پیژنم جي ته پیژنې چې سړی سړی نه دی به خلک شي وي جي د ده به دا خیال لګوي چې ته کور والا ده که رشته دار یا ترور یا مامي یا چاچي که نه د دې په دې دغه نظریه باندې دی دلته راغلی دی ټیک شو جي خبره ته پیژندلی نه ده نه نه ښه بنده دی ځه ستاسو چې ډېره مننه جي ډېره مهرباني جي ډېره مهرباني خدای مې عزت وکړي جي خفه نه شي کنه ماته الو دا ته کوم ځای ولاړې زه خو دې په انتظار مړه کړمه بې وفا حسنه ما چکل کې نو ته کوم ځای ولاړې خټې ونې سره ولاړې مګر نه جانو توره مور کمې ده ها بس زه درغم ها درغم ورکه راکړه شابه ځان بدل سره اسانه خبره ده کوم ورزم خو ورزم خاص نه چرته د مینې خبرې را سره شروع کی ګورې زم ګورې به د ټینګ نه ما ور سره بتلې ما ما دا خوله د باندې ماتومه ما رقم تیوا امتحان ور سره شابه ځان ور سره السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام داسې راته ګورې لکه نه چې راته ګورې نیک مې په زړه کې وځي کاږه چې راته ګورې هغه موبایل والا جینۍ ته یې که نه او مال د خدای هماغه جینۍ زیمه چې ټوله ورځ مې ستا په انتظار تېره کړه ډېرې ښکلې اداګانې دي او ډېرې ښکلې خبرې کې غټه یې دا خو زه د غم نه غټه شوې یم ځینې عمر خو مې 14 کاله دی ها نو داسې به وکړو چې کله اوزګاره شي او په ما دیدبار راشي نو ما ته به فون وکړي نو زه به راشم دواړه به کینو څه به وخورو څه به وڅښو او ګپ به مو لګو ټیک ده اوس زما لږ تلوار ده ولې خېټه کې د ګړبړ دي سر نه که نه چېرته پولیس والا رانه شي که پولیس والا راغه او ما نه تپوس وکړو چې دا جینۍ څوک ده نو زه به ورته څه وایم وایه مور مې ده وعدې لا نه دی شوې کویدن کړې مې ده ته څه وې همدا درته وایم که نه چې د ټیکسي پیسې را سره نشته مې یو 500 روپۍ راکړه که نه بیا به درته زه فون وکړم که نه بیا به راشي بیا به درسره ګپ شپ مو لګوم خوراک څښاک به مو درسره وکړم و تا نه 500 روپۍ قربان ودرېږه دا واخله بیا چې ما سره ملاویږي که نه نو باتروم اټینډ کوه نو بیا به دې وار پار خطا نه پوه شوې که نه پوه شوه خدای خبره چې دا څنګه عاشقان دي مچان پې بڼېږي لاړم ته نه زه هم لاړم ای شمیم خانه مې دایمه مې والله چې کمال دې وکړو مړه په 500 کې مې دله ووالو خو نور هم پکې درک لګي راځه نیمې به تاله درکړم او نیمې زما او د خدای په فضل سره ته ګوره چې ده سره زه کمې لوبې کوم راځه دا خلک زامن خدای د دې لپاره غواړي چې په آخري عمر کې په کار راکړي هغه خوشې توشې پسې ګرځي دا جنکې چې راشي او دا خپل پلي ته کېږي ویمه چاچي ستاسو لوی څه دی چې زما ورور هم ځان سره په نالت کړی دی ګرځئ یې ځان سره ویم څونه ورځ جوړ شوې چې د کور نه غیب دی داسې نه وي چې کور ته لاړ شمه چې مور یې وینمه مه ژاړه چاچي سلام پسې د کجلو ډک لوښ کې پې راوشیه نو بیا دا ټول راواخلي د کراچۍ مېلمانه راغلي دي دوی به څه وایي مونږ هم بیا خپل غم غلط کړو یقیني یو ځل چې ته راخپې وغځې نو چاپلار به راباندې راټولې کړي پاسه که نه اپا
یم چې د چا بې عزتي دې نه کړې که نه نو وخت در باندې نه تېرېږي भाई पता नहीं क्या गुरु की परेशानी समझ नहीं आ रहा पूछना चाहिए बताओ ना क्या परेशानी है हाँ ये अल्लाह गुरु से तुम कौन सी प्रॉब्लम है क्या हो रहा है उन्हें समझ नहीं आ रहा हमें कोई परेशानी नहीं है जब हम परेशान होते हैं तो ये काम करते हैं वर्षा पे تا ته باندې دی ویل چې ما سره ګرځي کنه نو کړيږي باندې ما پېما ما دی لالا باجی مې تاسو هغه مخ تکړې ما ام داسې شمه ام ته به کاټو کړې مې سو کران وای ام ته چرته ګرځي پرې دا خبره ته داسې نه چې مور مې یادېږي ستا په وجه دی بلخانې ته نه راځم چې کم خلک مې پیژني کنه د هغه خلکو نه پټېږه وای دا د ګلبابور زوی دی اوس د خیر سره د مایکل جکسن د ترور زمان دې دلته کېنولې دي اوس لا خوندو کو شابه خمو شرموا وای دا ګلبابو مور دونه پدې شي اوس د خلکو نه پټېږي امي می بدن نشي خدای ته وګوره پلارا چې سمې کپړې واغوندو دا خو مونږ په شرمونو وای زیا ولې کاکاچا پپو کې دې سخیلاچا چې ګټم شي او په کور کې کېده چې تاسو سپورت پلان و مجاړه پا تنن زماني اولاد هم داسې وي بېچاره په دې راځي چې ټول عمر پردو جوړو کې ګډ شوه په کنګورو مې پې سورې کړې ویدې مې لوی کو لاسونه پورې مې سبق ووې بیا د پلانې ښځه مې ایسته کړه اوس راته خبرې کوي اپا جاړه ما ستاسو په وجه باندې څوک رښتنه راکوي ګیره کې مې سپینو لګي د سپینه ناوې مې په قسمت کې نشته ناوې مې په قسمت کې مې د خواږو کې دې ویلې شه ته به واده څه کوې چې ما واده وکړو نو کومه توره مې وکړه چې ته پیدا شوې نو 3 میاشتې پس دې به ولاړه نو تله به نه دا تا د ځان نه څه جوړ کړي دي دا کسب دې پرېږده سم سړی چې ته ګوره چې څومره عزت دې خلک کوي خدای راستې که دا کار ته پرې نه ښودو که نه نو دا ځای ګورې همیشه دپاره زه پرېږدم زه چې سبا راته بیا خلک دا نه وایي چې دا د ګلبابو زوی دی ما راځه لالا چې ځو زم ځان سره خواري کوم که نه کېدای شي چې سړی رانه ته ګوره چې سړی نه جوړېږي که نه لاړ نه ځه مې په مخه دې ښه لکه د سوري به دپسې لګېدلې ما واده به رانه ونه کې او ځان په شان به دې کوچو کې ګډومه ورګډنګ ما دې پلار زه په شرمونو شرمولم ما ته پرېږده دا خبرې که نه زه هم درسره ملګری یم ته چې دواړه چېرته ځان له جینۍ کې وګورو چې دواړه ورسره ودونه وکړو نو ودونه خو به هله کوو چې مونږ خلکو نه پېژندې دلته خو م ټوله دنیا پېژني چې زه دلته د ګلبابو زوی یم او ته د کرینې رورې او یو خو ستا عادتونه هم ډېر خراب دي نو دا عادتونه خو لرې که د ځان نه که نه نو زه هم غواړم که نه چې د ځان نه سړی جوړ کړم خوندونه زر خو رانه دا عادتونه نه وځي که نه په مزه به رانه وځي زه خو یم چې راځه چې دې ځای نه چېرته لرې لاړ شو که نه چې خلک هم نه پېژني که نه چې دا د دې قبیلې نه دي مه کوه دا عادت مه کوه دا ډېر سپېره عادت دی دا لرې کوه اوس لرې کوه چې خلک هم نه پېژني خو داسې کار کوو راځه علي خان نه څه پیسې و او کنه چې څه پیدا خو کو کنه نو چې پیسه اوس مونږ سره نه خو په شرمونو وشرمېږو نو بیا ګورې ستا نو زه چې ورځو پې که نه لارې ورځو پې نه که نه دلته دا ځای ښه دی راغله ټلیفون ورته کوم الو څوک اوس مې پېژنم نه د تو پړو غله
ولې خیر خو دی که نه بس دا نه چې جدا شوي یم که نه ته په خدای اعتبار کوې چې د سهار 6 بجو نه ناست یم او دا دی ماسپښین شو بس دا دې ته رقم ښه چې چېرته ډاکټر ته جوخې وه بس هماغه زور ځای ته ښایم در سره دا کار وکړه داسې سر دی ته به رانه لرې کښېنې بس صرف تماشه مې کوم راځه بدنام بشو پرېږده چې زه سره بدنامه شمه اخر ولې وایم د نن سبا ځوانان خو مینه کوي خو چې پیسې دې وغواړي که نه نو بیا یې برید ځوړند دي او چې ورته وایي چې واده را سره وکړه نو وایي چې نه که نه زه خو واده کړی یم لکه ستا تا ته چې وویلې چې زه واده کړی یم نو پته دې لګي که نه هر واده کړی چې په لار روان یې که نه نو د غوسې نه به یې دا شونډې خوځي او وایي به چې خدایه پاکه ما د دې وړومبۍ ښځې نه خلاص کړي او پیمان همداسې ده نو د خیره نکاح به کله په پړي تړو نه نو زه خو واده نه کوم زه خو صرف مینه کوم وی تاله د چا راغلې راشه کیمي شي ما ستا دپاره خپله ځواني په ډیران باندې خاورې ریکه او ته وایې چې زه تا سره واده نه کومه ویم سمجمه د چیلم ټوپۍ او ستا هغه مرسپنې ښځې ته حملې یم په والله کې دې پرېږدم خدای ته وګوره که نه ښځې ته مې مه وایه چې څومره پیسې دې پکار دي در کومه خو بس ټیک ده فعلا به ما له یو 3,000 روپۍ راکړې چې درځلې یې ورکړمه در کوم دا واخله خبرې ته غوږ کېږده زه چې ته د کلم ټېلیفون وکړم که نه نو فوراً ځان رارسمه بالکل رنګنه د خر لکۍ نعمت کمال دی وکړه کمال دی وکړه داسې کارونه لفافه راوباسي لفافه راوباسه دا لفافه کې واچو او داسې وکړه یو کار وکړه دا لفافه کې واچو دا سترګې ده دا دې پټه کې د څوک سره وکړو راځه چیکلی کنه ته به زما تعارف کړې غم مه کوه نو داسې تعارف به درته وکړم چې خپل اصل به درنه یې کړم آفرین شاباس دا زه به دا راورسېږم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته وعلیکم السلام خو یو خبره مې واوره که چنده غواړې که نه نو ما سره ماتې پیسې نشته منه جي الله مو د چندې اخیستو نه وساتي موږ خو په خپله خلکو د چندې ورکوو وختي چې راتلو نو زما دا سیټ صاحب نه دی کم سیټ صاحب ما دا ویلې نه هغې د غټه خېټه سیټ صاحب چې دی لږ خواته په خوږ نظر وګوره که نه دا خو ماته دوپړي مار ښکاري ما ډېر ټوخېږم څه بد یې نه دي ویلي سیکرټري جي صاحب دا څه خبره وکړه سیکرټري جنې مسکی شوه وساته وایم جي زما دا سیټ دومره مالداره دی وایم دومره مالداره دی که نه چې د مالدارۍ د لاسه وایم کله کله روټۍ په نصیب کې نه وي ښه نو بیا خو چنده راکوي نه خدای ولې دونه توفیق نه دی ورکړی په خپله نه ګرځي نو تاله به څه چنده درکړي یم ډېر ټوخېږم یم جبې به دې شي یم زر خبرې له اعظمه یم سمه د سنډاله کې جي نو ما دا خبره کوله یم ته ډېره شریفه جینۍ شریفه نه ناز بیګم زما مطلب دا دی که نه چې ستاسو په مالت کې ړنده کونډه جینۍ نشته چې دی ورسره واده وکړي جي غلط شوم که نه زما مطلب دا دی چې مالي امداد ورسره وکړي او آخرت له څه ګټو ټوخېږم سپي خبرې له راځمه که نه ستا دا سیټ خو ډېر سخي دی ما خو د دې وچو شونډو نه پته لګي که نه د دې سخیتوب سره ویم دی یو عدد واده م کول غواړي مګر ستاسو علاقه کې تاسو څوک نه چې دی ورسره واده وکړي که نه لارې شته او شکر جي د جلاګانو مشر مطلب دا دی جي که نه ټولو د ښاري جلاګانو له د پلار تنخوا ورکوي چې په خپل کسب کې ښه محنت وکړي دا خو ډېره ښه خبره ده
هسې د ستا د سیټ د شخصیت ته ډېره متاثره شوم. ډېرې جنکجي زما شخصیت نه متاثره شوي دي. ډېرو خو راپسې پړي مې شلولي. ما د پسې سپو پړي شلولي دي جینکو نه. نو خو ښځونک سیکرټري که ته په دې خبرو څه پوهېږې. ځم جي ستاسو د شخصو د دې کږه شم شخصیت قدر ویلی نه شي. ولې نشم ویلی ویلی شم دغه مې ورته ویلي کوم چې تا لږ دې اوس وویلو که دغه همدغه مې تاسو ته ویل په ارام شم مړه. نو زه تاسو یو کونډې له بوځم چې امداد ورسره وکړي. راځئ ما سره. سره څه دي چې اوس دغه دې رانه مخکې کوم او پسې روان وي زه به کونډې له څه ورکړم. اوس چپ شي سړي هغه ورته په خیرات کې بیا خوره ګونګي. دلته اوسېږي. ډېره حیاداره ښځه ده. پرده کوي. ابه ته په ور کې لاس راوباسي که سم د وسه کېږي هغه کونډې له به ورکړي. بالکل ولې نه خامخا به دا څه مصیبت باندې دې واړولم. ما جینکو سره تعلقات جوړول ساسان کار نه دی. ما ولې خو د ځان غوښې بیا خو د ښکار غوښې او تا خدای غر کار. ما راځه مخکې کېږه که نه ځه ما ځه که نه نو شاته پورې. څومره وله ورکړم؟ ما که دې ناز بیګم سره تعلقات جوړول غواړې که نه نو ما خپل حصه وله ورکړه. ما که کمې دې ورکړې که نه بیا به سپېره سیټ ښکاري. دا ولې دي؟ دا خو دې په هغه ځای کې په کار راوله چې کوم ځای مدح لګي. زه سیټ شوی ما خو دې د هغه ځای په کار راولې که نه چې کوم ځای پوټي بم وي چې د تندې د لاسه مړ شي چې په خوند ستاسو ډېره مهرباني. ډېرې دعاګانې درته وکړې. دا هم خدای په آخرت کې په کار کوي. امین. ما راځه چېرته د نورو روندو کوډو د امداد بندوبست وکړو که نه. مخکې کېږه صاحب ما مخکې کېږه که نه. ځکه خیري زما د شاپینګ کاري شو. خدای بیخو باسه. یوازې زما نه یم ستا دې هم راسره وځي چې دواړه بې بیخه ګرځو. چې یو پټاخه دې ګرم کړم نن اوس به زه څه کوم؟ ما څه به کوم چې کوم کار ستا پلار او زما رور کوي هغه به کوو که نه. ویم داسې په مخ به دې سپېړه ګرمه کړم لیونې سپېلنې به دې کړم. تا ټولې پیسې په ما ولې ورکړې؟ نو تا رقمې په سړک باندې کاڼي ته کولو یم خو د حرامو پیسې وي په حرامو لارې. ته فکر مه کوه که نه ما چې دې ته پته ولګي ته مالداره سړی بیا به دې له مخې له راشي نه مړه. نو ولې زه ته دروغ وایم څه ما اجینې خو ما ته هم خاندلي وو که نه که ستا نه پاتې که نه نو زه به ته دا نه واچوم. جینکۍ خویندو سره واده نه کوي. ته خو هلک کم او جینۍ زیاته ښکاري. او تا څه وې؟ ما تا څه ګاونډی نه لري. ما د هغې رور راته ویلي وایي دا خو به وشرمېږو د نورو ورګانو د خندا به شو چې زوی ته یې خپل قسم نه دی ښولی ناویان یې کور ته راوستې تا به څه کېږي کرینې. ته غم مه کوه آبا. زه به څه پیسې ورکړم د ریما رور له بس هغه به ورپسې شي. دې چې کومې جینۍ سره عشق کوي که نه نو هغه به ما ته الوی بس ته ورپسې شه بیا. ویم کرینې په وخت مې خبره وه دا ټول کارونه ستا د رور دي. ویبا داسې کې اوس زما رور بدنامې هغه خو ما سم دم په خپل قصب راړولو خو ستا د زوی د لاسه خراب شو هغه یې د ځان سره ګرځئ. څه لږه ډېره نښه پکې زما وه کنې هر څه تېر شوي دي. زما دی مه بدنامه وه پتلکۍ وایي دا څه کوې تا چې په خپل منځ کې په جګړه شوې غلي کښېنې.
ویم دې شونډه کې ته خو ما څه بد نه دي ویلې یاره خو ګوره کرینې که دا روډ زما د فینه راواړولو نو یوازې به پاتې شي کیدی شي چې زما غېږې له راشي مشکله نه ده اپا زه به دې خبروم که نه ته یې څه کوې هسې دې ماغزه تیز دي ته رښتیا وې زه بلکل رښتیا ویم ما ته خو مالداره بلکل نه ښکاري دا مالداره به داسې مالداره خلکو په غټو غټو ګاډو کې ګرځي په لارو کوڅو کې داسې خوشي تش حرکتونه نه کوي تش پاڼې دي چټه ګڼګپي به کوي او چې پیسې ورسره راشي نو ځان نه به سیټان جوړ کړي زما هم دا خیال دی زه خو یم داسې کار کوم چې ورځو او په خپل جال کې راګیرو مال دې و څنګه دې خوښه نن د خدای نیکبخته هغه کباب دې م لوړ تېر کړو ممن څه کباب او د کمې دې پیسې ورکړې وې خو چا خیراتي راکړي وو که نه تا خو د یوې نړۍ سره پوره کباب تېر کړو په مرۍ کې دې م ننګ ښه دي آرام کښېنه ماره آرام شه سړیه ما درته مې ویلي نه چې وړه نوړی اخله خو تا خو نیمه روټۍ په خوله کړه نو خدای دې غرقه چې غرچن وړی مې نه دی نښتې هغه جینۍ را روانه ده او ځان سره بله جینۍ هم را په مخه کړې ده اوس دا سوچ وکړه چې دې جینۍ له به څه ورکوو سوچ وکړه ما دا یو جینۍ خو جوړې الله ما له جوړه کړې ده ځکه د زرګې 50 لکه زما په شان دا روانه ده داسې څه وکړه دا روټۍ دی د فرج کې کښېږده سم کښېنه بلکل لکه داسې طریقې سره کښېنه چې لکه صحیح ښکاره شو وعلیکم السلام په خیر جوړ تکړه ټیک ټاک طبیعتونه م ښه دي په خیر راغلی په خیر اوسئ ما دې وخت کې زه سیټ یم ځکه چې دې وخت کې زما په جیب کې 1 روپۍ لا شته دا ولې سیټ صاحب دا شونډه خو ډېر روانې ځي دوه د بادامو ډک جاتونه م غرق شو وایم رښتیا وایي زه په چت ناست وم خو ما ترې راټوپ کړل دا خو تاسو ډېر تاواني شوې زما وړاندې م ډېر جاتونه غرق شوي هغه د کاغذ نه جوړې کښتۍ وي څه مطلب دا دی چې د کاغذونو نه جاتونه ډک خدای دې بیخو برخه ما ته وایي زما بیخ پورې نښتې دي خدای خبر چې زما بیخ د سره څه بد کړي دي سیټ صاحب دا د سره څوک دی چې خبرې کوي دا مې مال د خدای خور ده خدای شرمولی دی وایي په خوله کې د دانه راخېږه دا خور داسې تش برید مې نشته نور سم ډولکي یم نو ځکه خو ځای نه ګورې او ډنګه ډکته مانه غلې ودرېږه سړیه سیټ صاحب زه دلته درتلی شم ولې نه ویم زما په دا سر خو کښېنه لکه نه په سر دې نشم کښېناستی خدای سر دې دې مات نه شي ما ټوله حیا یې په دې سر جوړه ده ګنیمو خو تش بادرنګ دی یا لکه ته چپ کېدی نه شي نیکانو سره څوک داسې خبرې کوي نوکر سړی او نوکر اوسه اوس که مې یو لته درکړه که نه نو په کوی کاف کې به پروت ښه ماله لته راکړئ ګل بابو جان بس معاف مې که که نه ووایه معاف دې کم او که نه بس معاف مې که د خدای نیکبخته دلته ورځه زه د مېلمنې سره یو څو خبرې کوم ما ویم یوازې پرېږده ویم ښه زه به د مېلمنې سره لاړ شم او په اونو کې به ته کارغان وکړې راځه مېلمنې چې ځو دې د بارګېتو ګورې سمې خویندې ښکاري د خندا نه دې مور ځار شه سم ګلونه دوړې د خولې نه سیټ صاحب ام که رښتیا را باندې وي